د حجرې ټي وي کتلو دپاره ډیره مننه. دغه ریپورت جلیل افریدي تحریر کړی دی. د هوسټن انرژي سټیډیم په یو تاریخي اجتماع کې د امریکای صدر ډونالډ ټرمپ او د انډیا وزیر اعظم نریندر مودي 500,000 نه زیاتو خلکو ته خطاب وکړو. په کوم کې د امریکای او د انډیا جوړه شراکتداري او دوستي خلکو ته وښیله. د اجلاس یو اهم پیشرفت دغه و چې دواړو ملکونو مشترکه میاشتې ته ختلو میشن اعلان وکړو. په دې میشن کې به د ناسا جدیده ټکنالوژي او د ISRO کاست افیکټیو یعنی د سپیس میشن ارزانې لارې شاملې وي. ټرمپ دا اعلان وکړ چې امریکا او انډیا به په مشترکه د میاشتې یو نوی میشن شروع کوي چې په کوم کې به د دواړو ملکونو خلایي ادارو تجربې شاملې وي او د دغو تجربو په بنیاد به نوي ځایونه لټوي. مودي دغه منصوبه د روانو نسلونو دپاره یو تحریک ګرځولی دی. د ثقافتي تعلقاتو مضبوطولو دپاره ټرمپ دغه اعلان وکړو چې روانې هفتې به د امریکي باسکټبال لیګ خپل اولنی تاریخي میچ په ممبئی کې کوي. په کوم سره به انډیا کې باسکټبال گیم ته فروغ ملاو شي. دواړو مشرانو د اقتصادي تعاون زیاتولو، تجارتي رکاوټونه کمولو سره سره دفاعي تعاون زیاتولو اعلان کړی دی او ټرمپ انډیا ته د جدیدي اسلحې ورکولو تصدیق هم کړی دی. دغه تقریب د دواړو ملکونو په منځ کې د سټراټیجیک کاپریشن د کوم په جمهوریت او په اقتصادي ترقۍ ولاړ دی د هغه سټراټیجیک کاپریشن یوه نښه وه. په دې تقریب کې مودي وویله چې موږ چې کله یو ځای وو نو بیا زیات مضبوط وو. دغو ټکو د ماضي تعاون دپاره لاره همواره کړه. تاسو ته په حجرې ټي وي کې هرکلی وایو.